الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمون خبر اساسو توحید مبارک شروع چې داغي تقریبا اتلس اقسام ته توحید اقسام د شرک اقسام دې سره سره به د خوا کې د منافقانو باندې صفاتونه ذکر شولن د ایمان تذکرہ. ایمان په لغت کې ویل شي تصدیق اقرار ته، او اهل سنت والجماعت وایي چې په زړه کې به عقیده ساتي، په شبه باندې به نطق کوي او په جوارحو به عمل کوي. دې ته ویل شي ایمان. دې سره کې چیرته یو سړی طاعت وکړي په هغه باندې زیاتېږي او چې کله ګناو کې به کمیږي. محل د ایمان کم ځای زړه د دماغ سره تعلق شته، زیاتواله نقصان هم قبلي، خړواله هم قبلي، ګردواله هم پیراځي، قوت هم پیراځي چې دغه لپاره شل اسباب مو ویلو. د الله په مخلوق کې سوچو، قران کې سوچ دعا، د الله په نومونو کې سوچ درې، د الله نه دعا څلور، ذکر د رب العالمین پنځه، د رسول الله تابعداري شپږ. په دې کارونو کې ځان بندول و، د رسول الله معجزې پیژندل اته، د هغه شخصیت پیژندل نه، د اسلام دین محاسن پیژندل لس، مشرکین نه جدایي ولس، الله له وخت ورکول دولس، علماء سره ناس ته دیار لس، قرآن او سنت درسونه سوار لس، اخلاص په ځان کې پیدا کول پنځل لس، د الله له بندگانو سره مين شپارس، هغه د پاره غش انتخاب او ځان له غواړي ولس، د هغه څنګه لريږي چې د الله د لری کوي اتلس، جهاد او عمل صالح. ارکان د ایمان چې شری محدثین د باره کې لګي چې شپږ دي. اول ته به ایمان لري په الله باندې، چې غیر لپاره به متعدد انواع دي. ورس برش دیم ایمان بللې په ملائکه باندې، دریم په کتابونو باندې، څلورم په رسولانو، پنځم په قیامت او شپږم په تقدیر. ایمان بالله اصل کې څلور خبرې بلکې پنځه. یو بده شي ایمان لري چې الله عزوجل موجود دي او د الله په وجود باندې ډېر دلایل دي. دویم ایمان بللې دغه په ربوبیت او چې احیاء اماتت دا کوي. دریم ایمان بللې دغه په الوهیت او چې منځ عبادت دغه پورې خاص دی. او څلورم ایمان بللې د الله په اسماء الحسنا. په دې طریقه باندې چې قران او سنت کې څومره نومونه د رب العالمین ذکر شي، موږ یې چې کوم دغه د شان سره مناسب. زموږ د ډېرو ملګرو نه کته پوښتنه وکړي چې توحید فی الربوبیت څه معنی نه پوهیږي، توحید فی الالوهیت څه معنی نه پوهیږي. حالانکه توحید چې نه یو عمل هم د انسان قبلېږي نه. توحید فی الحاکمیت څه معنی؟ ایمان بالملائکه دي کې څلور خبرې ضروری دي. یو بده چې ایمان لري چې دا موجود دي، او څومره دي دولس قوم دي، یو قوم دومره شمیر دی لکه په دنیا کې د خارو د شګو ذرات. دویم ایمان بلري په دې باندې چې نمونه موږ له معلوم دي لکه جبريل، د چا چې نمونه نه دي معلوم په هغه باندې موږ ایمان لرو اجمالا. دریم ایمان بلري په دې باندې چې د لپاره عجیب صفاتونه الله ورکړي لکه شپږ سو وزر لري، یو وزر چې خور کې مشرق مغرب لاندې کوي. څلورم ایمان بلري په دې باندې چې د رب العالمین اعمال اوامر عمل کې راوړي. هغه قابل او حابل بار کې چې کوم واقع د مفسرینو لګري پای ور مورد کړي. دریم ایمان په کتابونو باندې دام سره خبر دی، یو دا چې د رب العالمین د خوان راغلي دي، او بل موږ به ایمان لرو په هغه نومونو باندې چې کوم قران ذکر کړی دی لکه قران دی، تورات دی، انجیل دی. دریم تصدیق په هغه څه باندې چې کوم اطلاعات ورکړي هغه صحیح دي لکه اخبار د قران. او څلورم عمل د دې په احکام باندې خو تر څو چې منسوخ نه وي، تسلیمي ورکول. د نس متعلق بیا غد ضرور معناګانو باندې راځي لیکل، ختمولو، محو کولو. څومره منسوخ دي چې 500 آیتونه شایي وي چې یولس. خو شیخ عبدالسلام رحمه الله فرمایي چې یو اعتبار باندې منسوخ او بل اعتبار باندې غیر منسوخ. څلورم ایمان پر رسولانو باندې دا متضمن دي څلور خبر له دا چې د رسالت حق دی. چې کفر وکړي بده کې یو کس نه بسړی کافر دی. ایمان بلل دي په نوم باندې په نسب باندې لکه محمد صلی الله علیه وسلم، ابراهیم علیه السلام، موسی، عیسی او نوح علیه السلام. تر رسول الله بارک مخکې مونږ ویلو چې محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان. ابراهيم عليه السلام بارك بللو چې ابراهيم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شارو ابن ارغو ابن شالق ابن عابر ابن الفخشن ابن سام ابن نوح عليه السلام. د موسی علیہ السلام بارک لړو چې موسی ابن عمران ابن قاهس ابن اسحار ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شارو ابن ارغو ابن شالق ابن عابر ابن الفخشن ابن سام ابن نوح علیہ السلام.
د عیسی علیه السلام باره کې د مریم بچی د نوح علیه السلام باره کې دریم تصدیق په هغه څه باندې چې کوم اطلاعات دوی راکړي دي او څلورم عمل دوی په شریعت خو لیکن موږ په ټول مری اجمالونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تفصیلی موږ مکلف شي ایمان په قیامت باندې کې درې خبرې دی یو دا چې ایمان په بعث باندې به قران کې الله دوه قسمه خبرې ذکر کړې دي کله دا پتنګان دی او کله ملخان دی اول بر پتنګانو غوډي ګډ وډ روانو ډیر بو بینه ملخان غوډي یو طرف روان شو دویم ایمان لري په حساب کتاب چې الله عزوجل به دار چا سره حساب کې بغیر ترجمان ده ایمان بلری په دې خبره باندې جنت او جهنم موجود دي معتزله ونه دي موجود څه پیدا ده موږ ورته دا ګرمي او یخني دي بناستي دویم دی روح له سزا په ورکول کېږي دریم شی چې تاریخ لري تیریږي په دې کې به عذاب قبر خبره نعمتونه فرصت دا ټول راغله ایمان په تقدیر باندې دا چې دا ټول شی رب العالمین لیکلي دي په دې ټول د الله علم دی الله عزوجل دا مسائل لیکلي په لوح محفوظ کې دریم چې دا څومره خبرې دا نه موجودېږي مګر رب العالمین په مشهد او څلورم د شی بوویو ټول کائنات په اعتبار د ذات سره مخلوق د رب العالمین دي او د دلیل په باندې چې دا شپږ شیونه د ایمان ارکان دي ځکه موږ ویل کته تاسو څو پوښتنه د ایمان ارکان څو دي نو ته ورته و چې شپږ دي ایمان په الله په ملائکو په کتابونو په رسولانو په قیامت او په تقدیر الله باندې 15 سو باندې ایمان او په ملائکو باندې تقریبا په څلور طریقو باندې په کتابونو باندې هم په څلور طریقو باندې ایمان به رسول باندې هم په څلور طریقو او ایمان بالکتب باندې هم په څلور طریقو ایمان په تقدیر باندې هم په څلور طریقو قران کې الله عزوجل فرمایي چې لیس البر نیکین د تاسو مخونه واړو د مشرق او مغرب په طرف باندې لیکن نیکی د دې چې سړی ایمان په الله ولري په قیامت په ملائکه په کتابونو پن بیو او بل ځای کې چې ان کل شی یقینا موږ چې ارشه پیدا کړې په اندازه سنت هغه چې په حدیث د جبرئیل کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره ایمان باندې په تقدیر د خیر او شر تقدیر کې ولنه انکار چې کړی د معبد الجوهنی او تقدیر مبرم دی معلق دی تقدیر ملائک دی بچی چې د مور پر رحم کې تکمیل شي د قدر بشوي کله یوم هو پیشان الله تعالی ظلم نه کوي سبب ان شاء الله د احسان متعلق خبرو وکړو وبالله التوفیق